عبدالرشید دوستم یو ځل بیا تازه پیغام را لېږلی دی. د عبدالرشید دوستم په خپله د جنگ میدان ته راغلی دی او غواړي چې په خپله له طالبانو سره جګړې ته دوام ورکړي. عبدالرشید دوستم وایي زه به هیڅکله هم د طالبانو پر وړاندې جنگ ته د پای ټکی کښېنږدم. عبدالرشید دوستم د برهاالدین رباني سره هم لیدنه ترسره کړې ده او غواړي چې د طالبانو پر وړاندې جنگ ته د پای ټکی کښېنږدي او جنگ ته پیل ورکړي. عبدالرشید دوستم ویلي طالبانو ته مو وکتل خو هیڅ لارې ته رانغلل. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل ونه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. عبدالرشید دوستم چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر برهاالدین رباني سره د 11 تلین په مناسبت په خپله یو جوړه شوې انلاین غونډه کې خبرې کولې او د دې غونډې ویډیو پر خواله رسنیو خپره شوه. ویلي له دوی طالبانو سره زور پکار دی او باید یې پر وړاندې مبارزه وکړي. نوموړي د روانه اونۍ په طرز په وینا کې افغانستان سیاستوالو غونډې ته په اشاره وویل په جلسو، اعلامیو او نورو مسایلو دا خبرې نه کېږي. یوازې همدا بهرنیان سره خبرې وکړئ، یوازې له موږ سره چې لږ خبرې هم وشي. دا لور تر کابل او بل لور تر هراته به 15 ورځو کې به دوی خبره ختمه شي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې اوس فعلا په ترکیه کې ژوند کوي او د برهاالدین رباني سره همالته لیدنه کړې. عبدالرشید دوستم وایي که بهرنیان را سره ودرېږي نو طالبانو سره په جګړه کې 15 ورځې وخت ضایع کړم او جګړه به پای ته ورسوم. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان تر بیا خیر شری.